د پوستې جوړولو پر سر شخړه اسلامي امارت بهرامچا ولسوالۍ کې پاکستاني پوځیانو ته تر نن مازدیګره ضرب اجل ټاکلی دی. سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. له بهرامچا ولسوالۍ څخه سرچینې وایي چې تېره ورځ په دې ولسوالۍ کې د سیمه ییزو چارواکو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ ډیورنډ کرښې ته څیرمه د اسلامي امارت له لوري د پوستې جوړولو پر سر لانجې د حل په موخه ناسته شوې، خو دغه ناسته پرته له کومې پایلې پای ته رسېدلې ده. د سرچینې لخوا ویل شوي دي چې د هلمند ولایت په بهرامچا ولسوالۍ کې د افغانستان اسلامي امارت او پاکستاني پوځیانو ترمنځ ناسته شوې ده. په ټولنیزو رسنیو خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې د اسلامي امارت چارواکي پاکستاني پوځیانو ته تر نن مازدیګره وخت ورکوي او وایي چې راولاړې شوې ستونزې باید حل شي. د افغانستان اسلامي امارت چارواکو پاکستاني پوځیانو دغه ناسته د ډیورنډ پر صفري کرښه شوې ده. په دغه ناسته کې د افغانستان اسلامي امارت چارواکی د پاکستاني پوځیانو ته مخامخ وایي دومره مو صبر کړی دی چې تا ټراکټور ټایر وویشتی، باید ما ستا نفره په سر در ویشتلی وای. دا موږ ډېر احتیاط در سره کړی دی. دغه مو درته ویلي دي چې 3 ورځې درته انتظار یو، موږ صبر درته کړی دی، باید موږ ستا نفره پر سر در ویشتلی وای. د اسلامي امارت او پاکستاني پوځیانو ترمنځ دغه ناسته په سیمه ییزه کچه وه. سرچینې وایي چې د هلمند په بهرامچا ولسوالۍ کې د اسلامي امارت او پاکستاني پوځیانو ترمنځ لانجه هغه مهال رامنځته شوه چې پاکستاني پوځیانو د اسلامي امارت له لوري د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د امنیتي پوستې د جوړېدو مخنیوی وکړ. د افغانستان اسلامي امارت ځواکونو 3 ورځې وړاندې په دې سیمه کې له پاکستاني ځواکونو سره د جګړې د پیښېدو د احتمال له امله خلکو ته د کورونو د پرېښودو امر کړی و. له دې سیمې څخه ټول ملکي وګړي وتلي او تر اوسه لا هم خپلو کورونو ته نه دي راستنه شوي. ځایي سرچینې وایي چې د پاکستاني پوځیانو له لوري د امنیتي پوستې د جوړېدو له مخنیوي وروسته دواړو لوریو په سیمه کې په ډېر شمېر اضافه ځواکونه هم ځای په ځای کړي دي. په بهرامچا ولسوالۍ کې د اسلامي امارت او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د امنیتي پوستې د جوړېدو د مخنیوي پر سر د راولاړې شوې لانجې په اړه تر دې مهاله کابل او اسلام آباد سندې ویلې.